غوره وینا آیا ته په دې پوهېږې چې محبت څه ته وایي؟ هغه ذات چې ټوله ورځ زموږ ګناهونه ویني، ټوله شپه زموږ ګناهونه ویني، او چې کله سهار سي د فرشتو په لاسونو باندې زموږ رزق راولېږي. جبار الأرض بك الفرج والصبح. په دنیا کې د ټولو څه زیات تیز رفتاره شی چې کوم دی هغه دعا ده چې د زړه سره راووتله ژبې ته رارسېدلې لا نه وي د الله حضور ته ورسېږي. ركعا وبكيا رجلا قد دفنوا حيا يا ربي حقدا صفويا. د هر خپل د هر رشته دار قدر کوه او ښه عزت یې کوه، ځکه یو یو به د دنیا څه ځي و شاته به صرف حسرتونه او یادونه پاتېږي. بېشکه د ژوند ټولې لوړوالي ټولې مرتبې به د خپل رب و مخ ته د ټیټېدو څه میلاویږي. حبرا وحلالا وتعالى الله في الحولة فعلوا آثاما. بېشکه د دنیا او د آخرت مثال داسې دی لکه د یو چا چې دوې کوروالی وي چې یوه راځي او خوشحاله کوي او بله ناراضه او خوابنه ځي. که چیرې انصاف وي نو دواړې به راځي او خوشحاله وي. که چیرې انصاف سړی په ځان کې راولي نو دنیا او آخرت به دواړه ښایسته نیک ضرور جوړ سه، دیندار ضرور جوړ سه، مګر دومره نه چې هر دویم سړی تا ته ګناهګار ښکاره سي. ألاف القتلى ونداء الله بها حل ونداء الله. د یو زنانې نیمه حقوق معاشرې سلب کړل، یعنې معاشرې د دې حقوق در پښو لاندې کړي دي. نیمه وراثت ورور وخوړی او کوم چې پاته سلو هغه صرف هغه دی چې در پښو لاندې جنت دی. نور معاشرې هم حقوق سلب کړي دي، ورونه هم پر میراث باندې ځان اچوي. لندائك يا رب خضوعا اقبالا ما فيه رجوعا لك يا. هر کله چې یو انسان بېوقوفي په زیاتېدو سي، حماقت زیات سي، نو هغه پر دې خبره نور هم باوري سي چې دی په هر څه کې در نورو غوره دی. والسلام.